السلام علیکم دوستانو. د اګست میاشتو نو د 14 اګست لپاره هر کس غواړي چې د 14 اګست د مبارکۍ همدغه شان نوره چې کوم دی ښایسته د 14 اګست لپاره خپلې تصویرانو څخه د خپل نام څخه ښایسته ډیپي جوړه کړي خپل پروفایل لپاره. نو په نننۍ ویډیو کې همدا طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه په ډېرې اسانۍ سره د خپل نام د خپل تصویر څخه د 14 اګست لپاره ډیپي څنګه جوړولی شئ. ویډیو ما سره تر اخره ګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره حتما شیر کړئ. ورځو همدې طریقې ته ګورئ دوستانو. د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري. دلته کې یو اپ دی. دا اپ به تاسو آن کړئ. د دې اپ لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي چې اولني کمنټ لینک څخه دا اپ ډاونلوډ کولی شئ. که د اپ په ډاونلوډ کولو کې څه مسله تاسو ته راځي موږ ته کمنټ کولی شئ. نو کله مو چې دا اپ دوستانو آن کړو دلته کې تاسو ته کریټ ډیپي بټن درکوي. په دې باندې به کلیک وکړئ. انشاءالله را روانې ویډیو به زه تاسو ته نوره هم د فیسبوک کور همدغه شان یو پوسټ تاسو څنګه 14 اګست لپاره ښایسته تصویران څنګه ډیزاین کولی شئ هغه ویډیوانې به هم درته اپلوډ کوم. ګورئ دا هم ډېره ښایسته طریقه ده. د دې لپاره ګورئ چې کله دا اپ تاسو آن کړئ نو دلته کې به تاسو ته ډېر فریم درکړي. په دې کې چې کم یو ستاسو خوښ شي په هغې باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. مثلا زموږ دا خوښ شو په دې باندې مو کلیک وکړو. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ په داسې طریقې سره تاسو ته راځي. اول تاسو په علاوه بټن باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته که چېرته تاسو ته په دې اپ کې دغه شان اډ راځي نو دلته کې دا نشان دی په دې ضرب نشان باندې کلیک کوئ. هغه اډ کلوزوئ. دلته کې تاسو ته انټر یور نام وایي. ستاسو چې څه نام وي هغه نام ورکړئ. نو دلته کې زه ورته خپل نام ورکوم. د نام ورکولو وروسته دلته کې سبمیټ نام بټن درکوي. په دې باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته تصویر به څنګه ورکوئ. د تصویر ورکولو لپاره په ګیلري بټن باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته تاسو ګیلري ته بیایئ. ګیلري نه به تاسو ورته خپل یو تصویر سلیکټ کړئ. تصویر سلیکټ کولو وروسته ګورئ دوستانو دلته کې به دغه تصویر چې کوم دی په 2 ګوتو په دې طریقې سره زوم کوئ او دې سره به یې زوم اوټ کوئ. نو زه اوس د تصویر دې طریقې سره منځته راولم او بیا په دې 2 ګوتو باندې د تصویر داسې په دې کې رانږدې کوم چې ښه صحیح طریقې سره راشي. نو ګورئ دا په دې طریقې سره راغلو. اوس د نام چې کوم دی د دې رنګ تاسو چینج کوئ. د دې فونټ چینج کوئ. دا هم کولی شئ. لاندې تاسو ته د کلر بټن درکوي. په دې باندې کلیک وکړئ. کوم رنګ چې ستاسو خوښ شو هغه سلیکټ کړئ. هغه وروسته په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. بیا دوستانو دلته کې فونټ بټن درکوي. په فونټ باندې چې کلیک وکړئ نو د دې نام فونټ تاسو چینج کولی شئ. چې کوم فونټ ستاسو خوښ شي هغه ورته سلیکټ کولی شئ. د دې وروسته دوستانو دلته کې سیو بټن درکوي. نو ګورئ په سیو بټن باندې کلیک کولو سره به دا تصویر ستاسو موبایل ته سیو شي. بیا هم په دې کې بیک ته لاړ شئ. نو دوستانو که چېرته تاسو ته اډ راځي هغه اډ کلوزوئ. بیا هغې وروسته دلته کې تاسو بل فریم خوښیږي. د بل فریم څخه هم تاسو په همدې طریقې سره د خپل تصویر د نام څخه ښایسته ډیپي ځان ته جوړولی شئ. نو د ویډیو مو که خوښه شوې وي حتما یې ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ. د دې اپ لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې وي. له هغې لینک څخه دا اپ ډاونلوډ کړئ. روانې ویډیو به هم زه تاسو ته د خپل د تصویر څخه د 14 اګست لپاره څنګه ډیزاینونه کولی شئ نورو هغه ویډیوانې هم درته اپلوډ کوم. نو موږ سره اوسئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.